بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمین، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې دلته په دوبۍ کې یو مؤسسه ده، یعنی یو خیراتي کمپنۍ ټرسټ دی. هغه خلک پیسې ورته جمع کوي، دوی رسید ورکوي، هغه بیا اجتماعي قربانۍ کې دغه غوښه بیا دا د غریبانو ملکونو له اصلي دا مهاجرو له دا کمپونو کې ځي، نو دغه سره اجتماعي قربانۍ کې شرکت کول څنګه؟ علامه مفتی انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د قربانۍ د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 46 ودې ته تفصیل ورکړی دی. اله لرو چې تاسو دا ټوله ښه په غور سره واورئ. هغه لیکي چې په موجوده وخت کې اجتماعي قربانۍ رواج عام سوی دی او په ډېرې ادارې دغه خدمات سر انجام کوي. هغه چې دا بالکل شرعاً جایز، په دې کې هیڅ قباحت نشته. په حواله سره د فتاوی هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 304، فتح القدیر جلد نمبر 8 صفحه نمبر 429، البحر رائق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 140، بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 8. لیکن په اجتماعي قربانۍ کې د دې خبرې خاص طور باندې خیال ساتل ضروري دی چې په قصد د یو حرام ګټې والا پیسې په دې کې نه شاملې. یو سړی حرام دی، د سود پیسې دي یا د غلا پیسې دي یا د رشوت پیسې دي، یو حرامي پیسې دي، دی په دې خبر دی دا پیسې حرامي دي، نو که دغه پیسې په یو قربانۍ کې شامله سوی، هغه قربانۍ بیا صحیح نه. د دې څخه د خلاصون طریقه دا ده چې یو غټ بینر ولګي، یو غټ اشتهار ولیکي چې د حرامي پیسې دي لکه سود، خمار او داسې د غلا او د دې دا پیسو والا دي په دې اجتماعي قربانۍ کې شرکت نه کوي، دغه اعلان جوړ. او چې کله اجتماعي قربانۍ کې یو مشترکه حیوان حلالوي، داغه سمخ کې چې د کوم وو کسانو د طرفه سره د وو شریکان طرفه سره د قربانۍ کېږي، د هغو تعین ضروري دی او د حلالولو په وخت کې د هغو د طرفه سره نیت کول هم ضروري دی. که چیرې تعین نه وي کړی، نو تعین نه کول د وجه بیا د قربانۍ نه صحیح کېږي. په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 312. نو په دې باندې محترمینو دا ضروري ده چې دوی د هغه د طرفه سره نیت وکړي چې کوم سړی په دې پیسو کې شرکت کوي، یعنې هغه رسیدونه د دې سره ورسره وي چې دا اووه کسان د طرفه سره دا هغوی دي، بیا د هغو نیت کې د هغو د طرفه سره تعین وکړي، بیا یې حلال کړي. او که هېڅ یې حلالوي نه د چا نیت کې کړی دی نه تعین کړی دی، هېڅ یې حلالوي، نو بیا دغه اختری نه صحیح کېږي.